سلامونه قدرمندو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ راته. نو نن غواړم تاسو سره د دریو کلماتو په اړه یو څو خبرې شریکې کړم چې تل د دریو کلماتو څخه ځان ژغورئ. زه، زما او زما سره، چې په دې دریو کلماتو باندې ابلیس، فرعون او قارون ازمیل شوي وو. لومړی زه، شیطان ته امر وشو چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه، نو هغه ورته وویل چې زه له هغه غوره یم. دوهم زما، دا خبره فرعون کړې وه چې د مصر واک زما په لاس کې دی. دریم زما سره، نو دا خبره هم قارون کړې وه چې ما ته دنیا په هغه علم سره راکړل شوې ده چې زه یې لرم. نو په دې دریو کلماتو باندې ابلیس، فرعون او قارون ازمیل شوي وو. نو راځئ چې په دې ډول سره یې ووایو. لومړی زه یو ګناهګار او خطاکار انسان یم او په دې اعتراف کوم. دوهم زما جرمونه او خطاګانې ډېرې زیاتې دي او زه ډېر بېوسه او لږ ځواکه یم. دریم زما سره، خدایه زما سره چې د ګناهونو کومې پیټې دي هغه ټول وبخه، او زما پټ ګناهونه او یا هم ښکاره ګناهونه هغه هم راته ټول وبخه. نو زه هم هیله من یم چې مونږ دا درې کلمات په دې ډول سره استفاده کړو، نه په هغه رقم. او بله دا چې د دې درې کلماتو څخه هم تل ځان لرې ساتئ. تر بیا زه هم تاسې په خدای سپارم. د الله په